او چا چې په دین باندې غیرت کړي په اسلام باندې غیرت کړي الله د هغې نوم دا ځلولی دی عزت یې ورکړی ای مقامي خلکو تاسو ته یم او ای خویندو تاسو ته یم چې تکلیف در باندې راغی مصیبت راغی چا تکلیف در کو صرف په دې باندې چې ته دعوت کې دین ته اسلام ته او خلق تا ته تکلیف در کوي مه خفه کېږه خوشحاله شه دا قانون خو تاسو ته زده دی که نه دلته زمونږ د پښتنو په معاشره کې مشران وایي چې کله د دشمن نه یې نو ته سړی نه یې داسې ده که نه کله چې د چا مخالفت نه کوه نو پوه شه ته لیس بشیء هیڅ شی هم نه او کله چې د خلکو مقابله شروع کړه بیا پوه شه چې تا کې څه شته نو کله چې دین ته دعوت کې صفا دین ته بوسو کې اوبه نه بوځې قیل قلنا نو بیا به صفا خبره دی کوله بیا به خلک مخالفت کوي ستا نو بیا به مونږ څه کوو خفه کېږو به خفه کېږو به خوشحالېږو به ولې به خوشحالېږو ځکه چې ما دعوت کړی دی الله ته او د الله رسول ته زما خو چا سره ذاتي خبره خو نشته که نه شته ما خو ذاتي خبره چا ته نه ده کړې که نه ما چا څه ویلي دي د الله خبره مې کړې ده او د الله د رسول خبره مې کړې ده نو که ما ته څوک کنزل وکړي هغه به چا ته کوي هغه ما ته نه کوي ما ته چې څه د وجې نه کنزل کېږي هغه څه شی دی د الله دین دی د الله خبره ده د رسول الله فرمان دی د رسول الله احادیث دي هغه ما ته کنزل نه کوي ما ته ذاتي څه خبره خو نشته نن ورسره ذاتي څه مسله شته دی زه وایم قال الله وقال رسوله الله فرمایلي دي د هغې رسول فرمایلي دي که یو سړی ما ته د دې وجې نه بدې ردې وایي تعلق پرېږدي همدغه رنګې تکلیف کې مې اچوي واچوه ته ما نه اچوې بلکې د الله دین ته ترتیب جوړې لارې جوړې الله به درنه تپوس کوي او زما دې په رب باندې قسم وي چا هم چې د دین مقابله کړې الله تباه کړی دی پوهېږئ په دې خبرو باندې پیغمبر تکلیف ایستی دی او صحابو تکلیف ایستی دی نو که موږ ته هم تکلیف راورسېږي په باب د دعوت کې د رسول الله دین ته دعوت باندې قرآن ته دعوت باندې احادیثو ته دعوت باندې نو باید موږ څه شو موږ خوشحاله شو موږ خفه نه شو موږ استقامت وکړو موږ مضبوط ودرېږو داسې نه چې موږ د تذبذب شکار شو کله اخوا او کله دېخوا خپله لار وي یو څو خبرې به زه تاسو ته خپل حالاتو باره کې بیان کم زما والد صاحب هغه فرمایي زما د پیدایش نه مخکې خبره کوي موږ د مردان په علاقه کې اوسېدو او ګناه مو څه وه ګناه مو صرف دا وه چې د الله د دین دعوت مو کوو خلک راپاڅېدل ملا راپاڅېدو په لاسپیکر باندې اعلان وکړو یاره جي دا مذهب یې نه دی معلوم دین نه اورېدلي خلک راپاڅېدل چې یاره د دوی کورونه به وسوځو والد صاحب وایي زه ځوان وم زما ورونه و درې یو مې پلار و او خپل خاندان کې هم را سره خلک خلاف دي خپل ماماګان را سره خلاف دي د تروړۍ بچي را سره خلاف دي درې ورونه یو مې پلار دی او نورې زنانه دي هلکان نشته ګناه مو دا ده چې دعوت کوو الله او د الله رسول ته دې ته مو خلک نه پرېږدي خلک راپاڅېدل چې سبا د جمعې د لمانځه نه پس د دوی کور به موږ سوځو د دوی ښځې به اخلو د دوی مال به غنیمت وي خلک په جوش او خروش کې دي چې غیر مذهب راغلي دي او سبا به په دوی باندې مونږه کوتتا کوو الله دې مشرانو ته اجرونه ورکړي هغه وایي په هغه وخت کې شیخ زمونږ د ټولو مشر ابو عمر عبدالعزیز النورستاني الله دې ژوند ورکړي ورته دا راغی نو یو څو ملګري نورو او وفات شوي دي الله دې وبخ دوی راغلل والد صاحب مې وایي د شپې ما سره خپله اسلحه دا مې راواغېسته او د ملا کور ته لاړم
ورته وویل چې ملا کار پتا کې دی زما که کور ته لوټه را غورځېږي کاڼی به در غورځوم که زما کور ته کاڼی را غورځېږي ډز در باندې کوم او که زما په کور باندې ډز کېږي لس در باندې کوم وی ملا د شپې لاسپیکر ته وختو اعلان یې وکړو چې ما کومه خبره کړې ده زه نه یم پوه شوی او دا خلک روغ خلک دي الله فتح راوسته دعوت وشو نن په هغه علاقه کې اهل حدیث موجود دي نن په هغه علاقه کې مسلمانان موجود دي هغه خلک چې مونږ ته غیر مسلمه ویله او خپل ځان ته مسلمانان ویل نن صحیح مسلمانان شوي دا تکالیف دا داسې نه دي زمونږ د والد صاحب ملګري و په انبار کې د هغوی کورونه یې وسوځل صرف په دې باندې چې هغې ته ویله چې د الله او د الله د رسول خبره ومنئ نو تکلیفونه به راځي برداشت به کوئ څه به کوئ برداشت به کوئ کوئ به که نه به کوئ تکلیف به زغمئ که نه بیا به الله فراخي راولي الله رب العالمین دی زمونږ د ټولو زندګیانې دا خسته کی او الله رب العالمین دی مونږ ته خسته او صفا عقیدې را نصیب کی او الله رب العالمین دی زمونږ په دې خلکو باندې خصوصي رحمتونه را نازل کی الله رب العالمین دی دا علاقې داسې د توحید باغونه وګرځوي چې زمونږ سترګې په دوی باندې یخې شي او زړونه په خړوب شي